دا زوزانا کپتووا ده چې د سلواکیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. هغه به د دې بریا وروسته د سلواکیا لومړنۍ ښځینه ولسمشره جوړه شي. زوزانا د مارچ پر 1 د شاوخوا ټولو رایو شمېرلو وروسته 58.4% رایې خپلې کړې دي. زوزانا په انتخاباتو کې تر بریا وروسته یوې غونډې ته ویل چې خلکو هغه عناصر رد کړل چې له ولس څخه یې د خپل ځان لپاره ګټې پورته کولې. زه یوازې د انتخاباتو پر نتیجو نه بلکې پر دې زیاته خوشحاله یم چې خلکو پاپولیزم رد کړ او خپل اواز یې بې له سخت لهجې راپورته کړ. دا مهم له ځایي انتخاباتو پیل شوی و چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې تصدیق وشو او زه باور لرم چې اروپا به هم د دې تایید وکړي. په سلواکیا کې شاوخوا یو کال وړاندې خبریال یان کوسیاک او هغه ته کویدن شوې ښځه له دې کبله په خپل کور کې وشل شوي وو چې د درغلیو د یوې پیښې پلټنې یې کولې. درغلیو په سیاسي نظام کې بدلون د وروستیو انتخاباتي مهمونو مهمې خبرې وې. زوزانا په سلواکیا کې د درغلیو په سر په حکومت تنقید کوونکو کې یوه ده. د دې سربیره زوزانا وکیله ده. د هغې په مقابله کې د اروپایي کمیشن مرستیال مشر آزاد امیدوار او د واکمن ګوند ډایرکشن سوشل ډیموکراسي ملاتړ لرونکي ماروس سیفچویک 40.6% رایې ګټلې دي. کپتووا د انتخاباتو لومړنۍ مرحله 2 اونۍ وړاندې د 40% څخه د زیاتو رایو ترلاسه کولو سره ګټلې وه. سیفچویک په دغه مرحله کې له 18% څخه زیاتې رایې خپلې کړې وې.